چې الله جل جلاله به دغه نظام د اسلامي نظام د په قربانیو ګټلی نظام دې نظام ته به الله پاک دوام او تمکین او نصرت ورکوي په دې شرط باندې چې دغه اداره د امر بالمعروف باندې قوي فعالي. ځکه اوس موږ په داسې حالت کې یو چې قدرت پر دې لرو چې زناکاره هم را تکیه کو، ژرخریلی هم را تکیه کو، سودخور هم را تکیه کو، سروزګر هم را تکیه کو، د مسلمانانو قاتل هم را تکیه کو، هر ناروا ته لاس ور اچولی سو. په دومره واک کې چې قدرت هم لري، نظام یې ټول په لاس کې دی. اوس که خلک بیا د دغه واک سره سره هغه څه کوي چې الله پاک په ناراضه کېږي، نو الله رب العالمین به موږ ته څه وایي؟ وایي زما خلافت مې درکړی دی، په مځکه کې حاکم یې، نو چې خلیفه مې یې هغه ولې نه منع کوي چې زه درته بند یې کړم؟ د زنا څخه مې منع کړې ده، د غلا څخه مې منع کړې ده، د قتل څخه مې منع کړې ده، د لمانځه امر مې کړی دی، د جهاد امر مې کړی دی، نو ولې په دې باندې خلک نه امر کوي؟ د دې څه ولې خلک نه منع کوي؟ چې توپک هم لري، قدرت هم لري، ټول واک دې په لاس کې دی او خلک په ناروا اخته چې نه منع کوي، دا به د رب العالمین جل جلاله د ناراضۍ سبب ګرځېږي. الله دې نه کړي بیا به د ناکامۍ سره مخ کېږو.